سلامونه قدرمن دوستانو په دې هیله چې جوړ روغ وئ. نن راځو چې څنګه له یو کمپیوټر څخه چې وایرس وهلی وي له هغې څخه وایرس پاک کړو. نو د دې طریقې ترسره کولو لپاره د کمپیوټر سکرین ته ځو ترڅو د کمپیوټر له کیبورډ څخه وین آر تڼۍ کېکاږو. نو په وین آر تڼۍ کېکاږلو څخه وروسته چې موږ ته کومه صفحه راځي په رن کې MRT لیکو او بیا انټر کوو. د دې څخه وروسته چې کومه صفحه موږ ته راځي بیا نیکسټ تڼۍ کېکاږو. د نیکسټ تڼۍ د کېکاږلو څخه وروسته موږ بیا د یس تڼۍ کېکاږو. د یس تڼۍ د کېکاږلو څخه وروسته چې کومه صفحه موږ ته راځي په هغې کې موږ بیا د فول سکن تڼۍ کېکاږو. نو په دې سره به زموږ کمپیوټر فول سکن شي، یعنې مکمل به له وایرس څخه ختم شي او هیڅ نوع وایرس به زموږ په کمپیوټر کې پاتې نه شي. نو دغه طریقه قدرمن دوستانو کوم خوښه شوې وي زموږ ویډیو در سره خوښه کړئ، له قدرمنو دوستانو سره شیر کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو دا او دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم زموږ سره وګورئ.